نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 کاله په مدینه شریفه کې تیر کړل او خپل آبائی وطن مکه مکرمه ونه لیدله په دا 6 کاله کې. نو اسم چې انسان د خپل کلی کې کم کې خړپوسې کړي او خپل ماشوموالي ژوند یې پکې تیر کړي او د پلار او مور او د نیا او نیکه آبائی وطن او په ظلم یې د څوک د دې وطن نو باسي، نو هغې ته یې په زړه کې ډېر زیات شوق وي. هر وخت یې سوچي چې زه به دا خپل کلي او دا خپل در و دیوار، دا خپلې کوڅې، دا خپلې خاورې، دا به څنګه بیا ووینم. اگر چې الله ورسره وعده کړې وه والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الله ویلو چې زه به دې واپس دې له خامخا راولم، خو پته نشته کله یې واپس راولي. شوق په زړه کې و. بیا وطن هغه وطن چې بیت الله دی پکې او پکې صفا او مروه دي او پکې مقام ابراهیم او حجر اسود دی او د هغه وطن چې د عمرې او د حج تعلق لري، داسې وطن د انسان چې تیریږي. نو حضور پاک بر الله په دربار کې هر وخت سوال کوو چې یا الله ما تا ما سره وعده کړې ده، نو ما دې خپل وطن ته واپس بوځې. حج پاتې دی زمانه، عمرې رانه پاتې دي، طوافونه پاتې دي او د بیت الله لیدل پاتې دي. نو رب العالمین هغه خپله وعده خو خامخا به پوره کوله، خو د الله په تاخیر کې حکمتونه یې. نو نبی علیه السلام ته یو خوب په زړه کې ور واچو. د شپې خوب ولید. خوب د پیغمبرونو وحی. زمونږ د خلکو سترګې م اودوي او زړه م زمونږ اودي، زړه مو غافلی او د پیغمبر زړه دا ویښي. سترګې اوده وي خو زړه یې داسې وي لکه د ویښي چې سنګی. زړه خو په خوب کې هغه خپل حرکت کوي، زړه خو داسې نه ختمیږي، خو لکه سین چې د ویښې د انسان زړه بیداري، دغه رنګې په خوب کې د پیغمبر زړه وي. نو خوب یې ولید چې زه سره د خپلو صحابه کرامو تلې مکې مکرمې ته او موږ د بیت الله طواف وکړو او عمره مو وکړه او بیا چا سرونه وخوړل او چا کټ کړل. دا خوب یې صحابو ته بیان کړه چې ما خو داسې خوب لیدلی دی. نو کومو صحابه چې د مکیو د هغې زړه خو جوش وموند چې بس که خیري د حضور پاک دا خوب خو وحی ده او رښتونی دی، موږ به که خیري ځو عمرې له. جوش پیدا شو چې کله به اوس دا سفر او چې کوم د مکې نو نو هغې په زړه کې د بیت الله شریف شوق او د طواف او د عمرې شوق د هغې زړه کې مو، نو هغې په جوش کې راغله. صیب اوس به کله ځو؟ دا خوب خو تولید، خو دا خوب باندې عمل به کله کېږي؟ کله به ځو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکړ چې ځان تیاروئ، که څوک ما سره ځي صرف او صرف د بیت الله طواف او سعی د صفا او مروه د عمرې په نیت، نو ځان تیار کړئ. نو تقریبا کم و بیش 1400 صحابه یا 1500 د 1400 د 1500 په دې منځ کې صحابه کرام تیار شو. و چونکې نیت یې د عمرې دی، نو ځان سره مضبوطه وسله وانه غشته، صرف تورې واغشتې، هغه هم په تیکو کې بند دی. د جنگ په نیت نه ځي، نه یې ځان سره غشي واغشتل، نه یې ځان سره لیندې واغشتې او نه یې ځان سره نیزې واغشتې. د جنگ چې کوم مضبوط ساز و سامان یې هغه یې ځان سره یو نه، صرف تورې حکم یې په تیکو کې واچوئ، ځکه مونږ خو جنگ له نه ځو، مونږ خو عمرې له ځو، د خدای د کور طواف کوو واپس راځو. خو بیا هم د حضور پاک لکې یو خدشه وه. نو یو جاسوس و مصرف نه سفیان هغې ولېږه رضی الله عنه، وی ته لاړ شه او ته اندازه واله
اصله چې موږ دقسې تورې پتې کو کې د عمرې په نیت ورشو او دا ظالمان هم نه پرېږدي جنګ را سره شروع نه کړي ته معلومات واخله هغه جاسوس د نبي علیه السلام لاړ مکې مکرمې ته د مکې خلک خبر شوي ځکه مدینه منوره کې منافقین هغې به د دې مشرکانو جاسوسي کوله هغې ته اطلاع رسېدلې وه چې نبي علیه السلام د عمرې په نیت را روان شوی نو حضور پاک چې د مدینې نه وت ذوالحلیفه ورته وایي نن سبا ورته ابیار علي وایي هغه ځای نه خلک د مدینې شریفې میقات دی د عمرې نیت کوي نو حضور پاک صحابه ورته وایي نیت وکړئ د عمرې نو احرامونه یې وتړل او د عمرې نیت یې وکړ او ځان سره څاروي روان کړي د ذبحې دپاره د عمرې نه پس ذبحه څه واجب فرض نه ده لیکن مستحبه ده که یو سړی داسې کوي نو ځان سره بلا څاروي روان کړي چې موږ به عمره وکړو او دا څاروي به حلال کړو او دا به زموږ یو صدقه او خیرات بشي په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره شپېته څاروي روان کړي دومره سخي حضور پاک مونږ هلته یو څاروي ته سترګې تورې کړي چې خدایه پاکه پسو به یي او دا خو ګران دی او ارزان دی حضور پاک مبارک دومره سخي دی عمره کې څاروي واجب نه دی مستحب دی شپېتې بوتلي دي ورپسې عمرة القضا یې کړې ده د هغې عمرې قضا اویا یې پکې اعلان کړي دي د خپل طرف نه صرف او په حج کې سل څاروي اعلان کړي صرف د خپل ځان نه سل څاروي او پکې ځان سره ګورې امت شریک کړی دی وی الله دا زما او زما د امت د طرف نه شو دومره حضور پاک سخي دی او امت سره د امت ور سره دومره فکر او غم دی نو چې کوم څاروي ځان سره خلک حرم ته بوځي د هغې قانون دی چې که ګډ چیلی وي یا غوا غویي وي نو په دې غاړه کې ورته سامیل واچوي دا نښی ده دی چې دا د حرم څاروی دی او حرم کې به حلالېږي څه حکمتونه پکې شته دیني خو د طالبانو خبرې دی درته نه او که اوښي نو دا قب ولا پوټې غوندې زخمي کړي لږ شان لکه سړی چې دا وینه وباسي د ټسټنګ دپاره ټسټ دپاره د شوګر وغیره دقسې دا قب معمولي غوندې زخمي کې لږه وینه ترې راوباسي ما ولا د قب په شا باندې خوره ورومږي چې خلکو ته پته لګي چې دا د حرم څاروی دی څوک به نه پټی نه به اغلا کوي ورک شي نو د حرم د څاروي به خلکو خیال ساته حرم ته به یې روشي نور حکمتونه هم پکې دي روان دي لبیک یې شروع ته د عمرې نیت یې وتړه 1400 نه 1500 پورې صحابه روان شو شپږم د ذیقعدې د رکوټ اختر د میاشتې نه پس چې موږ د میانې میاشت ورته وایو د ذیقعدې لومبې تاریخ و چې د مدینې شریفې نه ووتل او د ګل ورځ ده ذوالحلیفه کې نیتونه وکړل لبیک سره روان دي غدیر الاشتات یو ځای دی هلته چې ورسېدل جاسوس واپس وله اطلاع راوړه وی صاحب د مکې خلک خو خبر شوی هغوی خو تا نه پرېږدي ځکه هغوی د ګیر چاپېره قبیلو خلک راغونډ کړی دی او چې څومره قبایلي خلک دي هغې یې په منت او په زارۍ راغونډ کړي دي او ټول مسلح دي او مکه او د مکې کوڅې مکملې درته بند کړي دي بلاک کړي دي پرېږدي نه او دی فیصله کړې ده چې موږ نبي علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بلکل نه پرېږدو ټولې لارې سیل دي بس بند دي که ته ورځې جنګ در سره کوي پرېږدي نه ښه مضبوطه فیصله یې کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچوي موږ د جنګ په نیت نه ځو موږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو او موږ طواف او عمره کوو جنګ نه کوو که موږ چا پرېښودو او موږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده او که چا منې کولو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو روان شو هغې د خالد ابن ولید د 200 یو لښکر یو دسته د شهسوارانو بیله جوړه کړې وه هغې وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ ویروئ چې واپس شي جنګي حربې همدغسې وي
حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلانکې لار کې خالد ابن ولید د 200 شاه سوارانو تورو نیزو سره موږ ته ولاړ دی نو لاره یې بدله کړه نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چا دی چې وروسته مسلمان شو نو د هغه د اسلام یو څو وجې وو هغه وایي یو وجه مې د اسلام دا چې ما یو ځای کې د غر شاته پوره انتظام کړی چې مسلمانان به په دې لاره ځي او موږ خو د احسونو لښکر یو پیاده او د اس مقابله خو نه کېږي نو موږ به پرې ناګهاني حمله وکړو دوی به دل ول به کړو وایي چې موږ انتظار کوو دوی رانلل چې پته ولګېده هغه عامه لاره یې بدله کړې وه په بله تلي یاره ویړه کې مې دا رالل چې دا د خدای جوړ رښتونی پیغمبر دی دته څه پته ولګېده معلومیږي دا چې خدای خبر کړی وی بل ځای کې مو ورته انتظام وکړ او ما ته پته وه چې د مازدیګر مونځ د مسلمانان ډېر لوی اهمیت ورکوي دا نه پرېږدي نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازدیګر په مانځو درېږي او موږ پرې د شاه حمله وکړو وی چې مونږ یو ځای کې د انتظام وکړو نو حضور پاک صلات خوف ورته وي حقه مونځ وکړو هغې کې نیم ځان پسې ودرې نیم دشمن ته مخامخ ودرې نو چې دا نیم یې ځان پسې که مدرولې دوی ته یو رکعت وکړي دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي او دشمن ته چې کوم ولاړ هغې راشي امام سره رکعت وکړي د امام دوه پوره شو بیا دوی خپل دویم رکعت پوره کړي او هغې خپل پوره کړي وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ ته مخامخ ولاړ دی وی مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبر کړی دوه وجې دا وې او دوې نورې دي د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر د په کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړی دی لار حضور پاک بدله کړه چې بدله یې کړه جاسوس را دې اطلاع ورکړه حضور پاک مبارک او فرمائے ویده دا بیت اللہ دا تعظیم پا خاطر روان شوے که ما سر دا مکی خلق صلح کئی جوڑا کئی خود دا سے شرط باندے جوڑا کئی تیغی که دا بیت اللہ تعظیمی نو که پا ما ہر قسم تکلیف راضی و سر جوڑا خو که چرتے دوی دا سے نکئی دا بیت اللہ تعظیم مد نظر نساتی و دا بیت اللہ دا تعظیم خیال دا دوینی نو زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمي چې دی پیدا کړی مال نبوت را کړی دی چې تر هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا سټ نه پرې شوی نه پرېږدم او که تعظیم د بیت الله د دې مقصدي او د هغې عظمت ملحوظ خاطر ساتل غواړي نو بس ټیک ته هر شرط دی تیار جوړ ورسره روان شو نبی علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد حدیبیه عیسی د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي هلته چې ورسېدل اوښه مبارکه د نبي علیه السلام کېناسته نتله نو دې څاروي ته خلک هی هی اواز کوي اوښې ته هغې حل حل اواز کوي صحابه هم اواز وکړه حل 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 او نبي علیه السلام اوښه پاسوله خو اوښه نتله نو بس خلکو وی دا قصوا خو ډېره تکړه وښه وه بس ستړې شوه ښه بوډۍ شوه قصوا ستړې شوه نوره د تلو نه ده قابله د تلو نه ده دا هغه اوښه چې حضور پاک به پې عام سفر کو د هجرت سفر یې پې کوي نبي علیه السلام ما خلات القصوا وی دا ستړې نه ده دا قصوا اوښه او دې عادت هم نه دی چې په لاره کې دغسې سملي ولکن حبسها حابس الفیل دا خدای بنده کړه الله یې نه پرېږدي مخکې ولې نه پرېږدي د ابرهه لښکر خدای بند که نه یې پرېښود چې په مکه کې جنګ ونه شي اگر چې نیت ته هغه ټیک نه و مونږ د طواف په نیت ځو دې کې هم د الله دا حکمت دی چې بیت الله د جنګ نه ساتي بس اوښې له بیا یو اواز ورکړه اوښه اوچته شوه او نیغه لاړو د حدیبیې په میدان کې سمدسته صحابه رالل په دې لاره کې حضور پاک د شکایت وکوي صاحب اوبه نشته 1400 او د 1500 په میانځ کې دي
نبی علیہ السلام فرمایل لږې شانتې اوبه چې ته ماله پیدا کړې یو سړي سره په کاسه کې لږې اوبې هغې وله راوړې حضور پاک پکې خپل لاس مبارک کېښود داسې د لاس مبارک د لاندې د ګروتونو د خوا نه داسې اوبه روانې وې لکه د چینو په شان امثال العیون هغه څوارلس پنځلس سوه صحابه هم سیراب شو هغوی سره چې کوم د سورلی اوښان و هغه هم سیراب شو اسونه او چې کوم یې ځان سره د صدقې د ذبحې لپاره څاروي روان کړي هغه هم سیراب شو دا عظیمه معجزه د نبي علیه السلام نو طالبانو ته مې وې مې د هغې قوم نه خوشقسمته قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې اوبې څکلي دي چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې اوبې څکلي دي د هغې نه خوشقسمته قوم بل نشته دی چې حدیبیې ته ورسېدل وی کې لږې شانتې اوبه وې هغه صحابه وروچتې کړلې وی یو ځل دو تش شو رالل بیا صحابه شکایت یې وکړو وی صاحب حدیبیې کې خو یو کوی دی هغو صحابه وځنځه او قطره اوبه پکې نشته نبی علیه السلام وی زه درځم راغی غشې مبارک یې راواغېسته او هغې په کوي کې وغورځه او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې هغې پکې وغورځولې وی سر پکې دی صحابو پې سر د پاسه کېښوده وی لږ صبر ورته وکړې صبر یې وکړو وی اوس دې سر لرکې اوبه ترې راوباسئ دومره اوبه تې صحابه راوویستې چې هغه ټول صحابه هم پې سیراب شو څاروي هم سیراب شو ګډې چیلې هم سیراب شوې وی کې هغسې اوبه راکوټ کېږي دا دوه معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته ښکاره شو حدیبیې ته چې ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیږه وی ته داسې وکړه چې لاړ شه حضرت خراش ابن امیه رضی الله عنه وی خلکو ته زما یو پیغام ورسوه د الله رسوله څه ورته وویل ورته ووایه چې دقسې نبي علیه السلام راغلی دی د جنګ په نیت نه دی راغلی د الله کور دی د ټولو خلکو شریک دی د خدای کور بیا د چاني خاص اوس هم دا بعضې خلک جومات ته ځمکه وقف کي بیا وایي دا زما ده او دا زما ده نه چې جومات ته ځمکه وقف کړه د خدای شوه هغه د چا نه ده هر سړی پکې منځ کولی شي دې کې داسې خبره نه نو د بیت الله د خدای کور دی دا د هر چا دی ورته ووایه چې ما پرېږدی زه عمره کوم واپس سم او دا پیغام ورته زما ورسوه چې که ما سره جوړه کوې نو جوړه راسه وکړې جنګ تاسو هم ستړی کړی او زه هم ستړی کړم ما سره جوړه وکړې زه پیشه او نور عرب پیشه که چېرته نور عرب په ما زورور شو او زه ختم کړم نو ستاسو ارمان به پوره شي او که چېرته خدای زما طاقت غالب که او نور عرب مسلمانان شو زمون غلبه پرې راغله نو بیا به تاسو وګورئ که زمون مرسته کوئ او که نه کوئ خو جوړه راسره وکړئ تاسو هم ستړی شوئ او زه هم ستړی شوم بس جوړه راسره وکړئ حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړ نو وته هغې کافرو ته وویل د مکې مشرکانو ته ویې زه راغلی او د نبی علیه السلام یو پیغام مې راوړی درته اورم چې کوم نوجوانانو هغې ویې نه موږ ته د هغه پیغام مه راوړه موږ د هغه خبرې نه اورو بس دې پرېږدو چې کوم مشرانو بوډاګانو هغې ویې داسې کار دی چې تاسو دا خبره واورئ ګناه پکې څه دی چې څه وایي وی نه بلکل یې نه پرېږدو پرېښودل خو نشته وی خبره خو یې واورئ نو د هغه خبره یې وی ښه څه وایي وی هغه وایي چې ما سره جوړه وکړئ تاسو هم جنګ ستړی کړئ او زه هم ستړی کړم زه پوه شه او باقي عرب پوه شه که چېرته زه ختم کړم مسلماني لاړه بس د لار مان به مو رجېږي که نه ستاسو خو همدغه غرض او که ماله خدای غلبه راکړه او نور خلک که مسلمانان شو نو خیر دی په تاسو جبر نشته بیا به وګورئ که زموږ ملګرتیا کوئ او که نه کوئ او دا م ورته ووایه چې موږ صرف عمرې له راغلي د خدای کور دې پرېږدی چې موږ د عمره وکړو وسله م نه ده راوړې واپس به ځو او دا م ورته ووایه خو بل دا چې هلته کوم غریبانان بعضې غریبانان مسلمانانو په مکه کې هغوی به د مشرکانو والته کړل پټ مسلمانان نه یې را پرېښودل مدینې هجرت ته
نو دی خراش رضی الله عنه ته وی هغې ته یو زیری ورکړه چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې القریب خدای پاک مونږ له دا مکه راکوي دی لاړه هغوی ته یې خبره ورسوله هغه چې کم غریبانان او کمزوري مسلمانانو هغوی ته د پیغمبر علیه السلام بشارت او زیری ورسو خو چې دا خبره یې وکړه بس د مکې مشرکانو یو خلک نه وی نه ورسره جوړه کو نه دلته پرېږدو زمونږ دشمن دی قطعا نه پرېږدو او که راغی جنګ ورسره کوو حضرت خراش رضی الله عنه واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی صاحب نه جوړه کوي نه دې پرېږدي بنو خزاعه یو قبیله و د مکې خوا کې اوسېدله و مشرکان خو د پیغمبر علیه السلام سره تعلقات و د هغې سردار و بدیل ابن ورقا و مشرک کافر په دې موقع موجود و دې مشرکانو ته ویې لکه وی یو خبره نه کوي وی څه وی جوړه کې تاوان څه دی تاسو هم جنګ کوئ هغه هم جنګ کوي تاسو نه مړي کېږي او د هغوی نه هم کېږي او خپل خلک یې پردي نه یې ټول دا یو بل رشته داران دي نو جوړه به وکړو ما پرېږدی زه به ورشم او زه به ورسره د جوړې څه خبرې اترې وکړم هغې چې کوم هوښیاران و هغې وي بس ټیک ته که نه جنګ نه څه جوړېږي خو ورته یې وې بدیله ته خو ځې خو شرط به زمونږ دی چې مونږ یې دلته عمرې ته قطعا نه پرېږدو باقي چې په هر څه ته فیصله کې وکړه ورسره خو دلته یې پرېږدو نه دی راغی بدیل ابن ورقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د تعلقات و کافر خو تعلقات نبی علیہ السلام ته وی چې دا مکې مشرکان جوړې ته آماده دي جوړه کوي لیکن د جوړې شرط یې دا دی چې تاسو ښکال نه پرېږدي عمرې ته دې نه پرېږدي واپس وځئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ډېره ښه وی زه یو سړی درلېږم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی عمره دته لاړ شه او دا حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړه د ده څاروي هغې ظالمانو مړ کړ اوښې وله مړ کړ او دې هم وجه خو به دې ته خلکو خلاص کوي نه دی خو استازی دی حضرت عمر ته وی عمره ته ورشه او د جوړې توړې څه خبرې دی مکې مشرکانو سره وکړه حضرت عمر صاحب وی د الله رسوله ما مه لېږه که زه دې ولېږلم وروس به دله خبره یو طرف ته کړم بس ما مه لېږه ما مخکې خو یې ګډې وړې وې خراش خو ترې راغی ځان یې ترې اخلاص که سارې وله مړ کړ ما ته خو که چا بره مو کتل نو قصه مې درې ډنګه ډونګه ما مه لېږه او زما قصې پسې ده لګي زما که منې خو به زه چې پې ورځو بس هر څه چې کېږي لکه یو خدای یو عجیبه جذبه پیدا کړي وی څوک ولېږم بیا حضرت عثمان ولېږم دې صابره دی حضرت عثمان کې صبر ډېر زیات و رضي الله عنه او رشته داران یې په مکه کې شته نو حفاظت پې نبی علیه السلام حضرت عثمان رضي الله عنه ته وی زه ته لاړ شه چې لاړ ده مکه کې د ده رشته دارانو مشرکان د هغې په پناه او په امان کې ورداخل شو چې ورغې وی تاسو د جوړې خبره نبی علیه السلام هم کوي او تاسو هم کوئ زه راغلی یم دې ته جوړه جوړه او نبی علیه السلام د عمرې په نیت راغلی دی اوس یې پرېږدی ګوره چا سره چې جوړه کې نو څه ناسب هغله خو یو عزت ورکوې که اما تاسو له درکې تاسو هغله یو عزت ورکوې ګډ عزت د هغه دا دی چې پرېږدی چې دا عمره وکړي هغې ورته وی که ته عمره کې نو وکړه تا ته اجازت دی ځه خو که هغه راځي نو قطعا یې نه پرېږدي د ده خبرې ورسره لږې تېزې شوې بس هغوی کلک ونیوه په کوټه کې بند کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلطه راورسېده چا ورته وی چې عثمان خو یې شهید کړ په دې حضور پاک خفه شو وی چې استازي ته خو څوک تاوان نه رسوي استازي خو به د هغوی دلته راځي زمونږ به هلته ځي دا خو یې غلطه وکړه وی بس صحابو ته وی د عثمان بدل صحابه خو هسې تیار
هغوی خو په دې سوچ کړو چې موږ لازمن ځو او عمره به کوو. هغوی خو ورته مخکې نه تیار تابعدار ناست، خو چونکې په مکه ورتللو هغوی ټولې لارې سیل کړې وې، بند کړې وې، او د ګیر چاپېره د دنیا قبایل یې راغوښتي په زرګونو خلک تیار تابعدار. نو د چا په کلي ورتلل آسان کار نه دی چې بیا هغوی ته انتظام هم کړي، وسلې هم راجمع کړي، وړه خبره نه ده. نو حضور پاک ته بیعت وغوښته، وی ما سره به بیعت کوې. نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه، د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته، وی چې څوک ما سره ځي راځئ ما سره بیعت وکړي. نو یو کس به راته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کوو، بیعت به کوو. دې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو. او دا ګوره یو اسانه خبره نه ده. تاسو خپله سوچ وکئ چې د بل په کلي ورځي، ټول مسلحي او هغه په زرګونو وي، او ته 1400 پې ورځې، او بیا تاسو وړه خبره نه. د هغې ښځې دې په کاڼولي، د هغې ماشومان دې ولي، هغې به خپلو کورونو کې دفاع یې شته، په غشو به ولي، په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر شئ، څه به کوئ. لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو. اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ، وی عثمان پته نه لګي که جمدي وي خو ټیک ده، که مړي خو صحیح، که جمدي وي نو د هغه د طرف نه هم بیعت کوم. نو دا خپل ښی لاس یې اوچت کوي، دا د عثمان لاس، او دا زما لاس، وی د عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړي. دې نه څه معلومه شوه چې دا د عثمان صحابه به وی عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی و، وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو، عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړو، خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځو. او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه طرف نه بیعت وکړو. ته بیعت کې که نه کې خوښه دې ده، د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کې او دې جهاد کې به شاملېږي. هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نه صبرېږي. نو هغې یو بل مشر و عروه ابن مسعود ثقفي، هغه یې راولېږه. هغه وی چې لکه دا مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي، د خیر خبره کوي. نو پاڅېده، ټولو ته یې وی زه ستاسو مشر یم که نه؟ هغې وی او زمونږ مشر. وی پلار هم یم که نه؟ وی بلکل زمونږ پلار. وی ما پرېږدی زه ورسره جوړه کړم. وی زه ورځم. عروه ابن مسعود ثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبرې ترې شروع کړې، نو هغه لږ روب اچاو په خبرو کې په حضور پاک. نو نبی علیه السلام ته وایي وی داسې کار دی، وی داسې دې څوک لیدلي چې خپل قوم به ختم کړي، ته ولې خپل قوم پسې لګېدل؟ ګوره خپله غوړه په نبي علیه السلام ورچول. هلکه خندق کې خو تاسو رالی مسلمانانو پسې، په احد کې خو تاسو رالی په مسلمانانو پسې، اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدئ، هغې غریبانانو خو درته کلي کور پرېښود، هغه وړی په نبي علیه السلام وروړی. حضور پاک وایي زما څه کار چې د خپل قوم او ته بیا څه وایي؟ وی ګوره وی که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړو، نو وی تا له پکې څه دي قوم وجلو، او وی که دا معامله بدله شوه که نه، وی دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپېره ولاړ دي، وی دا څه ګډوډ خلک دی، څوک د یو ځای دي او څوک د بل ځای دي، وی ټول به دنه وتښتي، یوازې به دې پرېږدي. نبی علیه السلام ورته مسکی شو، وی عروه کاکا مشر زه خو قوم نه ختموم، زه خو جنګ له نه یم راغلی، دغه خبرې نه چېړو چې جنګ تاسو کوئ که زه کوم، زه خو عمرې له ځم پرې نه دی کړی. او داسې مه وایه چې ما نه به قوم وتښتي، دا تښتېدو والا خلک نه دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره اورېده، عروه ته یا عروه تا زه نه پېژنم، ته څوک یې؟ زما د قسم په خدای وي چې زمونږ وجود به ټوکړې ټوکړې شي، ټوکړې ټوکړې، خو د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مونه رسېږي. دا سره ماشومانو خبرې کوي. نو دې عروه چې دی ده به دا چلو که د عروه ابن مسعود ده به دا چلو که چې ده به د پیغمبر په دې ګیره لاس راخلي، لکه اوس زمونږ خلک
چې زنه د خلکو نیسئ لکه وي ږیره یې وله ونیوه زنه یې وله ونیوله د هغوی به دا عادت و چې په دې ږیره او په دې لاسونو به یې ورته لاس راښکه نو دم دغه چل وکړو نو د ورواره یو ورواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابي دی هغه ټوپی په سر کړی د اوسپنې دا هیلمټ او مخ یې پټو شاته ولاړو چې هغه ورته وکتل نو هغه د خبرې په مسلمانانو بدې ولګېدل چې جنګ تاسو کوئ مونږ پسې تاسو انخطي غوړه په مونږ راغله او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې نو چې هغه داسې لاس راښکه د تورې هغه موټی راواخېسته او د دې خپل تره د دې کافر دا لاس یې پرې ووهه اخوا که دا لاس په دې پلید لاس ته د حضور پاک ګیر هغه دی نه خبرې کوه هغه چې وکتل وی څوک یې دا څوک دی وی دا دې ورواره دی مغیره ابن شعبه او بس پېښ شو چې زه خو لا وایم چې دا پتې وتښتي دا خو زما ورواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس دی و هغه له خو یې څه جواب ورکړ ورواره یې دوکهباز او فلانکې او فلانکې الزامونه یې پرې ولګول خبره فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړه نو د مکې مشرکان سرداران کېنو وی داسې کار دی چې دا جوړه کول غواړي پاره طریقه چې دا جوړه کول غواړي پاره طریقه چې وی ما د مسلمانانو جایزه واخیسته وی قسم دی زمون خلق به د یو بل نو تښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه او ما دا اندازم واخیسته چې هغه خبرې کولې نو دونه یې د ملګرو احترام کو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه یې ښکته کړي او اب یې په لاسونو کې راغېښتې او په ځانونو به یې مګلې هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار ده بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وجني بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږه حلیس ورته وایي حلیس دا د حبشې و دوی د حبشې نه هم ځان له خلک راغوښتي دا تور حبشیان د مدد دپاره حلیس ته یې داسې وکړه ته لاړ شه ته اجنبي ته لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دا حلیس ته د قوم به د دې حرم د څاروو ډېر احترام کوه نو هغه وی داسې وکړې چې دا کومو څاروو ته مونږ غاړه کې میلونه اچولي دي او د حرم د ذبحې په نیت هم راوستي دي دا څاروي په لارو کې ودروي حلیس چې راغی او دې څاروو ته یې وکتل وی دا څه دي وی دا د حرم څاروي دي مونږ عمره کوو دا به حلالو هغې له هم راوستي دي وی ښه بس واپس شو وی دا خو پرېښودل پکار دي چې لاړ د مکې کافرو ته یې وی داسې کار نه چې هغوی خو څاروي راوستي دي او غاړه کې ورته میلونه اچولي دي او هغه خو به راولي عمره به کوي هغه به حلالوي نو دا څاروي به تاسو دوی ته واپس کوئ عمرې ته نه پرېږدئ پرېږدئ چې خپله عمره وکړي زه خو ته واپس رالم هغې ورته وی بانډیسیه پوه نه شوې بانډیسیه دوکه شوې وی ښځه بانډیسي بس خپل قوم ته وی ځئ چې ځو ته د مکې د مشرکانو اړودي نو مدد نه کوي بیا رضا که کېن نو سهیل ابن عمر دا پکې مشر دی اولېږه وی ده ته لاړ شه او خبرې ته وکړه سهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک تپوس وکړي دا څوک راغلی دی وی سهیل دی وی سهل الله امورنا وی انشاءالله زمون کارونه خدای اسان کړل سهل اسانتیا نه وته دی چې کېناسته نبی علیہ السلام سره خبرې ترې شروع کړلې نو دا شرط مضبوط ټینګ کړی چې صاحب سخت کال به نه راځي عمرې له مونږ په دې فیصله کړې او آینده کال له خیر دې راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه یې ولګول یو شرط پکې دقه و چې ته به سخت کال واپس کېږي دویم شرط پکې دا و چې که زمونږ نه یو سړی در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به واپس راکې او که ستاسو نه یو سړی راوتښتېد او مرتد شو کافر شو مونږ به یې نه درکوو دا دویم شرط دریم شرط څه دی آینده کال چې راځئ وسله به نه راوړئ عمره به وکړې تورې به د سړي اب هم تیکو کې بند دي
او 3 ورځې به کې به ځان فارغوي واپس مدینې ته ځې د دې صلح به 10 کاله موده د یو بل دوستانو باندې معاملې نه کوو داسې 10 شرطونه چې دا شرطونه کله لګول صحابه وې دا چې ته مونږ منو زمونږ نه به سړی رو تختی تاسو به نه راکوئ او ستاسو نه به رو تختی مونږ بیا درکو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه کوو مونږ چې احرامونه تړلي نیت هم چې کړی او مونږ چې دا دومره څاروي را روان کړي چې دا به د عمرې نه پسه لاله وو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه چې زه جوړه کوم جنت او صحابو کې خو یو دا جوش و چې دوی د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه و چې اوس د لارې نه واپس بوځي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره و ړی نور هم راوچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې او دریم دا دی چې عمره به نی کړی او سرونه به اوس خرایې عمره به هم نی کړی او څاروي به حلالوی خلک به څه وایي ای وایي چې په نیمه لار کې واپس کړ او بل دا چې زمونږ نه به سړی تښتي او به نه راکوي که د دوی نه نه وتښتېد مونږ به یې ورکو او آینده کال به مونږ راځو بې وسلې به راځو که دوی را باندې حمله وکړي بیا به سي او ایله 3 ورځې به تېرو دونه مزل به مونږ کړي دې شرطونو ته هېڅوک هم تیار لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دا صلح خامخا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ کېناست وی د الله رسوله وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه وی تا را مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو وی ویلي مې دي وی ولې واپس ځو وی تا ته ما دا ویلو چې سخت کال به عمره کوو ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولید او خوب کې ما ته الله اجازت د عمرې را کړی دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کې دی وی دا په اسلام کې دومره بې غیرتي ولې مونږ برداشت کوو بې عزتي بې عزتي دومره ولې برداشت کوو چې زمونږ سړی به دوی مونږ له نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وی عمره وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی نو زه به یې ورکړم خدای به ونه لار وباسي او که زمونږ نه یو سړی دوی له لاړ او مرتد شو زه پې څه کوم ډورا دی نه کې کافر دی نه دی راکوي وی ښه مونږ به آینده کال 3 ورځو له راځو تورې به په تیکو کې وي او بیا به واپس به ځو حضور پاک ورته وی عمره غلی شه ما ته چې الله څه وایي د هغې تابعداري دویمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وایي زه داسې کوم او پاسې د موقع اخو کېناست وی دا خو زه نشم برداشت کولی دا خبرې چې کېږي دې کې د دغې سهیل چې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی او پات کړو راغی مسلمانانو ته یې ځان راورسو رامنډه یې وی ما خو ځان راورسم زه خدای دې دوی دومره وهلی ما او ټکولی ما او زنځیرونه یې راته اچولی دي ځان مې راخلاص کړو تاسو له مې راورسو دا زنځیرونه ما نه اوس پراني دي هغه پلان خو یې د کافرو مشر دی نماینده دی او راپاڅېدو دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یو څو څپېړې او کلک یې ونیو اخوا یې وی دې خوا شه نبي علیه السلام ورته دا پرېږده دا وی نه پرېږده تا ما سره شرط خیرې چې زمونږ کوم سړی درشي نو ما ته به یې واپس کوی به دې به تاسو نه بوځئ ما به واپس کوی نبي علیه السلام ورته ګوره ما خو لا لیکل نه دي کړی خبرې جاري دي فیصله لا پوره نه ده شوې وی که دا زوی نه راکوی نه کوم جوړه حضور پاک ورته وی ښه داسې وکړه چې پیسې به یې درکړم دې ما ته پرېږده وی نه هلم وی ښه یو غلام به په ده په عوض کې درکړم وی نه هلم وی ښه ته خو مشر یې او د عربو یو لکه مونږ یو سړي ته وایي لکه ته خو پښتون یې خبره ومنه نو ته خو یو لوی عربي یې د عربو مشر یې نو زه درته منت کوم درخواست درته کوم د خدای لپاره دا یو ما ته پرېږده وی نه پرېږده دې به خامخا راکړي نبي علیه السلام حضرت ابو جندل ته وی خفه کېږم ما شرط خېل واپس کوم دې ورته پاسېدو ټول 1400
1500 صحابو ته درخواست کوي، استغاثه کوي او ټولو ته چغې وایي ای صحابو تاسو ما واپس کوئ دې کافرو ته. او لمن یې اوچته کړه ویې دې ملا ته مه ګوره زه په اسلام څونه والی یم او که اوس هم ورکړم وجنې مې پرېږدي مې نه. تاسو مخکې رایې دې پلار والم او په زنځیرونو یې تړلی یم نو زما دې تاسو سره نشته، تاسو ما نشئ قبلولی. تاسو یاد وساتئ صحابه کرامو جړل خو د حضور پاک مخکې غږ نشو کولی. یو کس د 1500 صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک ګوتې نشي وروړلی. یو کس 1500 صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کې څوک یې نه قبلی. ایمان هم دغسې ایمان که د دې زمانې څوک و به چې پرېږده دا مسلماني مې قبول دا مسلمانۍ څوک و. صحابه جاړي د منځ موقع نه پاڅېدل چې دې منظر ته نه شو کتلی. زمونږ مسلمان روړ دی څومره تکلیفونه پې تیر دي، ملی زخمي ده، وجود ته یې تکړی او زنځیرونه لګېدلي دي او دې مونږ د خپله لاسه نیسو کافرو ته یې واپس ورکوو. لیکن حضور پاک تسلي ورکوي ابو جهل هېڅ فکر مه کوه، تا اسلام د الله دپاره قبول کړی، تا ځان الله ته سپارلی دی نو زه دې خدای ته سپارم. هېڅ فکر چې ونه کې الله به دې مدد کوي. د دې ورکوم فکر مه کوه الله به دې مدد کوي. واپس یې کړه چې خط یې بیا لیکه نو خط کې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم. هغه صهیب په اعتراض وکړ وي دا رحمان او رحیم څه ته وي دا خو زه نه پېژنم. هغه زړه طریقه باندې بسم الله ولیکه نو دي به بسمک اللهم لفظ لیکه هغسې ولیکه هغسې وایي خالد هغسې نو چې لیکه هذا ما قاض علیه محمد رسول الله. دا هغه ده چې فیصله پې محمد کړې ده صلی الله علیه وسلم چې دا الله رسول. سهیل ورته وایي دا رسول الله کټ کړه که ته مونږ د خدای رسول منلې بیا د سره جنګ ولیکه. داسې ولیکه چې محمد د عبدالله زوی دا رسول الله ته کټ کړه. حضرت علي صاحب وایي چې قسم په خدای کې کټ لیکه ده. نبی علیہ السلام وی زما دې د الله په ذات قسم چې زه رسول الله د الله په ذات مې قسم اگر که تاسو مې نه منئ خو زه رسول الله. علي صاحب دا روان کړه وی نه قسم په خدای کروان وی ښه ماله راکړه خو په خط خو نبي علیہ السلام نه پوهېده وی ما ته وښایه هغه ټکې ورته وښو نبي هم په خپل لاس مبارک روان کړه وی ولیکه چې محمد بن عبدالله هذا ما قاض علیه محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله د عبدالله زوی دا لیکل وکړه. خط یې ولیکه دوه، یو یې هغوی له ورکړه یو یې ځان سره پرېښود. او نبي علیه السلام خو صحابه خو پریشان خفه دي. صحابو ته یې حکم وکړه سرونه مه خورئ او څاروي دلته حلال کړئ چې ځو مدینې ته. صحابه چېرته صاحب راغلي د عمرې په نیت چې واپس به عمره به هم نه څاروي خو به عمرې نه پس حلالو دلته یې څنګه حلال سرونه څنګه یې وخورو عمره خو موږ لا نه ده کړې او د جهاد بیعت ترې رانه واخېست اوس موږ ته وایي چې واپس په خولې یې غږ نه کوو یو بل سره لګیا دي چې مې ګویې شروع دي دومره جذبه ده په هغې کې او بیا چې ابو جندل یې واپس کوو هغه منظر چا کتی شو او زمونږ کس به دي به نه راکړي دوی به راځي موږ به ورکوو. نبی علیہ السلام ډېر غمجن دی. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه ورسره وه د هغې خیمې ته نبي علیہ السلام ورننوت غمجن و وی د الله رسوله ولې خفه وی ام سلمې صحابه مې خبره نه منې زه ورته یم سرونه وخوره څاروي یې لال کې وی صاحب د الله رسوله وی اوس هم په دې تمه دي چې نبي علیہ السلام به خپل شرط مات کړي او په مکه به ورشي. خیر دی غمجن دي خفه کېږه ته ما راغلی د عمرې په نیت دي اوس نیمګړی واپس ځي د جهاد بیعت وکړه جهاد ونه شو او شرطونه هم په ظاهر کې زمونږ خلاف دي نو ستا څه خوښه ده واپس ځې وی داسې وکړه چې خپل څاروي یې لال کړه او خپل سر مبارک دې وخورایه د دې تمه به ختمه شي په خپله به عمل شروع کړي ستا د حکم خلاف ورزي نه کوي او په دې تمه دي چې نبي علیہ السلام پکې په دې خپله فیصله کې نظر ثاني وکړي او دا فیصله ختمه کړي. بس نبي اسلام نهي ته اواز کې وی راشه زما سر وخورایه چې سر یې وخوری
او بس وی څاروی راوړه چې زه ذبحه کړم. بس فورا صحابه کرام پوه شو چې اوس خو بس مسله ختمه شوه، لرې سرونه مخرید او څاروي ذبحه کړل، احرامونه یې لر کړل او د دې عمرې نیت یې کړی دی به قضا کوي آینده کال. او دغه ځای چې احرام تړلی او بیا عمره ونه کړي او په دا میانځ کې ختموي، نو قانون یې دا دی چې یو ګډ بالالئ، څاروی بالالئ، بس څاروي یې لال کړل. چپ چاپ صحابه را روان پریشان غږ نه کوي چې په لاره را روان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته آواز کې. حضرت عمر وی ما وی چې ما خو لږه تیزی کړې ده او زما په حق کې به خامخا قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره به خدای څه کوي. وی حضور پاک راله آواز وکړي راشي چې راشي. وی چې ورلم وی ما ته عمره خبرې د الله رسوله څه چل دی؟ وی ما باندې الله یو صورت نازل کړ، هغه مال د دنیا د قیمتي مالونو نه بهتر دی. د الله رسوله څه صورت دی؟ وی دا صورت نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا، چې تعالی خدای دا حدیبیه صلح فتح عظیم دی، دا لویه فتح ده. وی خلا الله رسوله فتح ده او فتح ده، د ګوره دی کې زمون کامیابی ده. بیا صحابه کرام خوشحال او دا هغې صحابو چې د بیعت یې کړی و دا کیکر د اونې لاندې د هغې په حق آیت نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. د اونې لاندې چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دی د دې ټولو الله خوشحاله دی، د الله خوشحالي جنت دی. اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبهم، د دې په زړه الله وایي زه خبر یم، زړه ما سره دی، زړه زما دین سره دی. فانزل السکینة علیهم، خپه خورېرو خو الله په اطمینان نازل کړ، مطمئن یې کړل. واصابهم فتحا قریبا، خدای ولې نږدې فتح ورکړه. څومره دې پس لږه موده پس مکه فتح شوه. ومغانم کثیرة یاخذونها، خدای پاک وایي دې له به زه ډېر غنیمتونه ورکړم د دې په بدل کې. ان الله عزیز حکیم. مدینې منورې ته نبي علیه السلام ورسېد. څو ورځې پس یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هره تښتېد. وی د الله رسول زه خو راوتښتېدم. ورپسې کافرو دوه کسان راولېږل. نبي علیه السلام ته وایي چې د شرط مطابق دی راتښتېدلی دی زمونږ نه دې مونږ له راکړه. نبي علیه السلام ابو بصیر ته وی ابو بصیره خفه کېږه زه دې ورکوم، ما شرط لګولی چا غږ نه شو کولی، شرط و وعده ورې چې ذوالحلیفې ته راورسېدل کجورې خوړې، هغې دواړو سره تورې دي، دې سره غوسه نشته. دې هغه یوه ته ویې هلکه ډېره ښایسته توره دې نه ده، ډېره قیمتي. او دا داسې قیمتي ده چې په دې ما ډېر خلک وجلی دی، ډېره مزېداره ده. ویې ته راکړه چې لږه وګوره. ویې هم وګوره. خو چې سټینګ یې دله لاس ته ورله بس اوچته کړه چې ټس شوم په هغې تجربه ای پې ومردارې چې هغه بل وکتل چې ملګری خو یې راله مړ کړ، بس هغه غر وایي، حالانکې هغه سره هم توره ده، خو د مسلمان جوش ته بیا چېرته څوک ټینګېږي. هغه مخکې دی ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې دی مدینې پورې منډې ووهلې چې حضور پاک وکتل وي دا سړی خو یې را په مخه کړی دی. چې راغی دی کې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې راورسېد، وي د الله رسول هغه ملګری خو یې راله مړ کړ او ما هم وجنی. ابو بصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو، وی صاحب دې اوس ما سره مکې ته ولېږه، زه چې اوس ځم او واپس بیا بس کافر سړي د پسې رالېږي دې ولېږه. وایي نو بس بویه ده که نه؟ وایي زه یې چېرته بوتلی شم، دې را سره تو ورسوه، دې زه بوتلی شم یو خیال ته کې راله بېغمه ما پې وجنې. حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته وی ابو بصیره ورقوم به دې بیا ما وعده کړی. ورا صحابو ایمان که بل څوک ووایي بیا چې نه مې کافر سره دی شته او نه مسلمان سره، په د اسلام د څه کوم. نن خو موږ معمولي غوندې چې شیخ وایي ملا نه څوک خفه شي مات کړي، مسلمانۍ پسې کنځوي. نن خو زمونږ دغه حال، طالب نه څوک خفه شي مسلمانۍ پسې کنځوي. دا صحابه دی ایمان دقې ته ایمان نه د ملا دی نه د طالب دی نه د جومات دی او نه د مدرسې دی، ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی.
بل چا سره نشته د ایمان احسان به په مولا نه کې دا ته پېښه خدای دې پېښه مسلمان دی کافر پتا د چا سره ایمان دغې ته وی ابو بصیره ورکوم به دې واپس شرط مې اخېری وی د الله رسوله تا شرط پوره که زه دې ورکړم دا خو زما کمال و چې ما ځان راوتښتم حضور پاک د خولې نه یو ټکی وخت وی ویل امه مسر حرب وی دا سړی خو جنګ ګرمی لو کان له احد څوک شته نه چې دې پوی کي بس صحابه پوی شو یو صحابي ورته ویله که چې مونږ له راتښتې نو مونږ له سله تښتې بل خو تښته کنه اوس خو یې در باندې مرګ هم پورې شو او که نبي علیه السلام ورکړې نو بیا به د سره څه کوي هغه وی ډېره ښه ده د دریاب غاړه به هغې ته وتښتې هغه ابو جندل رضی الله عنه د هغې نه راوتښتېد هغه مخکنې هم ورسره شو بل را تختی بل را تختی بل را تختی او چې کم مسلمانیږي یا پټ مسلمانان دي تختی ابو بصیر رضی الله عنه لذي دریاب په غاړه دی راځي نو چې د مکې د مشرکانو کومه قافله به شام ته تله نو لاره خو یې په دوی وه دوی پې حمله کوله دوی پې حمله کوله نو غریبانانو خوړل څه الله اکبر نه کوټه شته چې پکې وخت تېر کړي نه سمڅه شته چې پکې ننوځي د اونو لاندې به د شپې او دروازې پراتې نه کرونده شته قسم دې د اونو پاڼې خوړلې دا اسلام ایمان مونږ ته په اسان نه دی رارسېدلی نن زمونږ ټوله توجه دنیا ته او مال او دولت ته اسلام ته هېڅ توجه نشته ایمان ته هېڅ توجه زمونږ نشته د ایمان په خوند دغه خلک پوهېدل د اسلام په خوند دغه خلک پوهېدل د اونو پاڼې به یې خوړې او د دریاب ترخې به به یې څکلې خوږې نشته او نه کوټه شته او نه سمڅه شته په دا میدان پراته دي او چې د مکې د مشرکانو قافله شام ته ځي یا راځي حملې پې کوي نو د مکې مشرکانو نبي علیه السلام ته سوال جواب ولېږه وی د خدای خاطر وکړه او زمونږ د رشتې خاطر وکړه چې دا کسان مدینې ته راوغواړه او دا شرط مونږ په خپله ختم کړو که ستا نه څوک راتښتي مونږ به یې نه درکوو که زمونږ نه څوک در وتښتېدل مونږ له یې به راکوو شرط مو ختم کړو ګوره حضور پاک فرمایلي وو که نه وی الله به لار روباسي دغه لاره مونږ له یې مه راکوو خدای ته وګوره او زمونږ د رشتې خیال وساته قسمونه یې واچول نبي علیه السلام ته چې دا ډله مدینې ته وغواړه زمونږ په قافلو حمله کوي قافله ته نشي تللی نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکل د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې او ډېر زیات خوشحاله او قاصد ځای ورکوي دا خط فورا ابو بصیر ته ورسوه او ابو بصیر ته دا خط کې لیکلي و چې بس کافرو خپل شرط ختم کو او ته مهرباني وکړه سره د خپلو ملګرو مدینې منورې ته را روان شه او د مدینې په لار کې به زه ستا استقبال لویه خبره وه خط ورسېد ابو بصیر ته چې خط یې وکړ دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په بستر نه په خاوره پروت دی په خاوره څادر نشته بستر نشته خوارانو سره څه دي خو دغه یو کمیس یې اچولی دی یا لنګې والی په خاورو د پاسه پروت دی او ناجوړه دی ډاکټر حکیم هم نشته چې علاج ولري نه دارو درمل شته چې وخوري چا ورته وی ابو بصیر مبارک دی شه ولی قاصد ورته وی حضور پاک ستا دپاره خط کافرو شرط ختم کړ دا خط نبی علیہ السلام را لېږلی دی دا وګوره او حضور پاک درته خط کې لیکلی دی چې شا به زر راده سره د ملګرو زه به د مدینې په لاره ستا استقبال کوم لیکن هغې غریب کې هېڅ سکت نشته پروت دی خط یې راواغېسته او ښکلی کړ او دې سترګه واګه په دې سترګې کې او یا الله زه ستا اوسم په دې شکریا ادا کوم ستا حمد ویم الله اگر چې د ما د نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو مدینه مې نصیب نشوه خو په دې ستا شکریا ادا کوم چې الله آخر وخت کې زما د حضور پاک د خط سره ملاقات کېږي خط یې ښکل کړه په سترګو کې کېښود او ساتې لاړه دغه د صحابو زندګي و ژوند په دغه طریقه د اسلام او د ایمان دوی مونږ ته را رسولی نه د پلار پروا شته نه د مور پروا شته نه د ښځې پروا شته نه د کوټې پروا شته نه د سورې او نه د رڼا
او نه د تیارې نه د یخ او نه د ګرم. ایمان چې زړه کې کیني بیا نوځي، بیا داسې ایمان دی. باقي مسلمانان لاړل مدینې منورې ته. دغه د حدیبیې صلح خدای پاک فتح مبین وګرځوله. ولې فتح مبینه وه؟ انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه کې به راغې تشریح ته وکړم چې دا فتح مبینه وله. دې نه څه معلومه شوه؟ یو د صحابو د پیغمبر هم تابعداري څونه ده. زړه یې نه غواړي لیکن حضور پاک چې څه وایي خبره مني. دقه رنګې به تاسو اوس هم د دیني خپل مشر عالم خبره به منئ. د دین په خبرو کې به د هغه نه انکار نه کوئ، خبره بالکل مني. بل بیعت د جهاد، بیعت یې ورسره کو، بیعت یې ورسره فورا صحابه تیار شو. د هغې غټه قرباني او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکوالی چې په دین دومره پخته او دومره کلک و چې نه مسلمان سره رشته او نه کافر سره، لیکن بیا په خپل ایمان او په خپل دین پاتې. او د صحابو د دین لپاره محنتونه او کوششونه او خود د دواړو جهانو د مبارک سردار خدمت دوکې رب العالمین زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. دغه صحابه کرامو چې د دین کوم خدمت کړی دی، محنت یې کړی دی، الله د هغې اجرونه وله په آخرت کې د جنت په شکل کتاب ورکړي او خدای جنت الفردوس نصیب کړي. د حضور پاک ملګري دي، خدای زموږ هم د هغې سره ملګرتیا نصیبه کړي. خدای د نبی علیه السلام راوړی شوي دین خدای دا په امت کې خور کړي. الله تعالی د دین او د ایمان حفاظت وکړي. خدای زموږ دا وطن د قرآن او د شریعت په رڼا باندې روښانه کړي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي. الله چې د چا پریشانۍ دي هغه وله په خوشحالو بدله کړي. خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتي. د چا چې اولاد ني خدای ته وله اولاد ورکړي. که د چا نارینه اولاد ني خدای ته وله نارینه اولاد ورکړي. که کوم هلکان جینکې ودونه نشته خدایه صالحان ښځې خاوندان یې نصیبه کړي. الله چې څوک په یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ دي پر هغو باندې بدله کړي. خدای زموږ د وجودونو، زموږ د ایمان، زموږ د علم د بچو او زموږ د مالونو حفاظت وکړي. خدای که څوک د دنیا سبق وایي او که د دین سبق وایي په خپلو سبقونو کې کامیاب کړي. که څوک امتحانونه ورکړي په خپلو امتحانونو کې کامیاب کړي. د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي. کوم دوستان چې د جومات ته منزله راځي خدای په یو یو قدم وله اجر ورکړي. د زړه حاجتونه پوره کړي. که د چا په کورونو کې مریضان یا په دې مجلس کې خدای ټول له شفا ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو اوریدل صلح حدیبیه اولنۍ حصہ د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.